سلامونه ستړي مشئ په خیر راغلی. په دې ویډیو کې غواړو په دې پوه شو چې په څه ډول باندې ایکزاکت سیستم ډاونلود کړو، په څه ډول باندې ایکزاکت سیستم په کمپیوټر کې انسټال کړو او همداراز څنګه کولی شو یو نوی ډیټابیس په ایکزاکت سیستم کې جوړ کړو. د ایکزاکت سیستم د ډاونلود لپاره کولی شو د ایکزاکت ټلګرام ګروپ ته لاړ شو او له هغه ځای سیټ اپ ډاونلود کړو. د ایکزاکت سیستم ډاونلود لپاره لومړی باید ایکزاکت ویب پاڼه پرانیزو. وروسته دلته په ډاونلود ناو باندې کلیک کوو. وروسته بیا په ډاونلود فور ویندوز باندې کلیک کوو. کله چې ډاونلود پای ته ورسید دلته په دغه برخه کې په 3 ټکو باندې کلیک کوو. بیا په کیپ باندې کلیک کوو. وروسته دلته په شو مور باندې کلیک کوو او بیا په کیپ باندې کلیک کوو. د دې چارې له ترسره کېدو وروسته په دغه برخه کې پر فولډر آیکن باندې کلیک کوو او بیا د ایکزاکت پر سیټ اپ باندې ډبل کلیک کوو. بیا په دغه پاڼه کې کریټ ا ډیسکټاپ شارټکټ برخه فعالو او په نیکسټ باندې کېکاږو. وروسته په انسټال باندې کلیک کوو او بیا په دغه پاڼه کې لانچ ایکزاکت برخه غیر فعالو او په فینیش باندې کلیک کوو. چې دغه چارو ترسره کولو سره کولی شو ایکزاکت سیستم په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو. په ایکزاکت سیستم کې د نوي ډیټابیس جوړولو لپاره دغه پروګرام پرانیزو. کله چې ایکزاکت سیستم پرانیستل شو په دغه برخه کې کولی شو ژبه وټاکو چې موږ پښتو ژبه ټاکو او د نوي ډیټابیس جوړولو لپاره پر همدې برخې نوی ډیټابیس کلیک کوو. کله چې دغه د فورمې په څیر پاڼه پرانیستل شوه په لومړۍ برخه کې د شرکت بشپړ نوم لیکو. په دومه برخه کې د شرکت پته لیکو. وروسته برېښنالیک لیکو او بیا ورپسې د موبایل شمیره لیکو چې وروسته راتلونکې برخه کې کاږو. په دې پاڼه کې کولی شو چې نوي اسعار وټاکو، خو سیستم په خپله 3 ډوله اسعار افغانۍ، کلدار او ډالر ټاکلی دي. که غواړو چې کوم نوي اسعار ور ډیر کړو نو په نوي اسعار برخه باندې کلیک کوو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه په لومړۍ برخه کې کولی شو د نوي اسعار نوم ولیکو، ترڅنګ کولی شو د دغه نوي ټاکل شوي اسعار سیمه ییز یا محلي نوم ولیکو. همداراز په لاندني برخه کې د 1 یورو نرخ په ډالر او د 1 یورو نرخ په افغانۍ هم لیکو او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. چې دغه چارې ترسره کولو سره کولی شو خپل نوی اسعار په دغه برخه کې وګورو او بیا هم په راتلونکي باندې کلیک کوو. د دې پاڼې خلاصېدلو سره په دغه برخه کې کولی شو خپله سرمایه یا پانګه ولیکو چې سیستم په خودکار ډول باندې 1,00,000 افغانۍ او 10,000 کلدارې زموږ په سرمایه کې لیکلي دي. موږ کولی شو دغه شمیر ډیر یا کم هم کړو او په راتلونکي باندې کلیک کوو. په 4مه برخه کې کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه په لومړۍ برخه کې د ډیټابیس نوم لیکو چې هغه سیستم په خودکار ډول باندې لیکلی دی. په 2مه برخه کې د مدیر نوم لیکو. په 3مه برخه کې پټ نوم لیکو او د دې لپاره چې پټ نوم کې کومه غلطي رانشي د سترګې په علامه باندې کلیک کوو ترڅو پټ نوم موږ ته ښکاره شي. همداراز په پای کې یو ځل بیا هم پټ نوم د تایید لپاره لیکو او په جوړولو باندې کلیک کوو. چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو خپل لومړنی ډیټابیس جوړ کړو او کله چې له ډیټابیس ووځو او پاڼه بنده کړو، کله چې بیرته راګرځو کولی شو په دغه برخه کې خپل د خوښې وړ ډیټابیس پیدا کړو او د پټ نوم له لیکلو وروسته کولی شو خپل ډیټابیس ته ننوځو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایکزاکت سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.